امرالله صالح یو ځل بیا د لنډغرتوب پر وړاندې خپل مقاومت څرګند کړ. سلام او مینه ملګرو، هیله ده چې روغ او جوړ به وئ. درنو کتونکو، تاسو ګورئ دا وخت یاران پلس یوټیوب چینل. که چیرې تاسو د سپورټ او سیاست مینوال یاست نو زموږ چینل مو په خدمت کې دی، خامخا یې درسره سبسکرایب کړئ. امرالله صالح وایي دوستم او خلیلي خطا وتلي دي. اشرف غني ډاکټر نجیب نه دی چې حکومت تاسو ته تسلیم کړي او خپله هوایي میدان خواته لاړ شئ چې بیا وروسته ستاسو کسان د هغه مخه ونیسي او د موټر نه یې ښکته کړي. محمد اشرف غني حامد کرزی هم نه دی چې ستاسو د پښو د ټپ ټپ نه هم وډار شي او ټول شمال تاسو ته تسلیم کړي. له غني سره ګپ داسې ده لکه د مچ ځاله چې په تیږه ووهې. وګورئ، غني له عطا محمد نور سره څه وکړل، یو احوال د ظاهر قدیر هم واخلئ او پوښتنه ترې وکړئ چې څه حال لري، ولې هېڅ غږ یې نه راوځي. له خپل نږدې ملګري همایون څخه هم پوښتنه وکړئ چې چیرته دی او ولې یې غر او پش نه دی پاتې شوی. قیصري، علیپور او لسګونه نور زورواکي او قومندانان په څه حال کې دي؟ یو ځل د هغوی په اړه هم فکر وکړئ. بیا راشئ د موازي حکومت د اعلانولو دعوا وکړئ. له غني سره ټوکې سیاسي ځانمرګي ده او د زهرو جام دی چې په څښلو یې په تاریخ کې ښخ کیږئ او نور به ستاسو نوم هم شتون ونه لري. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د ولسمشریزو ټاکنو وروستۍ پایلې د تېرې سې شنبې په ورځ باندې اعلان شوې چې پکې محمد اشرف غني د 50.6% رایو په اخیستلو سره د راتلونکو 5 کلونو لپاره د افغانستان ولسمشر وټاکل شو. خو ورسره جوخت بیا عبدالله خپل پلویانو ته په غونډه کې وویل چې دوی به هم یو همشموله او موازي حکومت جوړ کړي، چې وروسته په جوزجان کې هم د دوستم له لوري یوه لویه غونډه راوبلل شوه. جنرال دوستم دغې غونډې ته په وینا کې وویل چې د غني حکومت ورته د منلو وړ نه دی او دوی به په جوزجان ولایت کې ځان ته موازي حکومت جوړ کړي او د جوزجان ولایت مقام څخه یې د اشرف غني عکسونه راښکته کړل او پر ځای یې د دوستم عکسونه ولګول. د دغه موضوعاتو په غبرګون کې ولسمشر محمد اشرف غني بیا وویل هیڅ کله هم هیڅوک نشي کولی چې د افغانستان جمهوریت انحصار کړي او هیڅوک به دا واک ونه لري چې د افغانستان دغه خپلواکي منحل کړی شي. درنو کتونکو، له تاسو څخه ډېره زیاته مننه چې ویډیو مو سره تر پایه پورې وکته. که ویډیو مو خوښه شوې وي لایک او شیر یې کړئ او همدارنګه زموږ چینل هم درسره سبسکرایب کړئ.